د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته یې د خبرو لپاره پیغام استولی چې جګړه د حل لاره نه ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته یې پیغام استولی او ترې غوښتي دي چې جګړه د یو بل له منځه وړل او له پامه غورځول د حل لاره نه ده. نوموړي ویلي د یو مسلمان او افغان په توګه باید یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیول شي. ښاغلي احمد مسعود دا څرګندونې له بي بي سي سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبانو هم ورته تمه لري. دی وایي زه غواړم طالبانو ته ووایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نه شو وړلی. یو ځل مو دا کار وکړ خو دوی بیرته راغلل. ټول له جګړې ستړي شوي دي. زه هیڅ جګړه نه غواړم او طالبان هم باید دا ومني. ښاغلي احمد مسعود له طالبانو غوښتي چې له دې شورا سره خبرې پیل کړي. موږ یو بل ته دوکه نه شو ورکولی. دوی زموږ د خلکو حق له پامه غورځولی نه شي. باید دوی د افغانستان ملي مقاومت عالي شورا سره کینی او خبرې پیل کړي. خو طالبانو ادعا کوي چې په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو ته حق ورکړی دی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.